د چوندرو لوبه یا د چوندرۍ لوبه ځکه کېدای شي دا په ځینو ځایو کې په یوه لهجه باندې یاده سي مشرقي واله لهجه کې جنوبي لهجه کې مرکزي لهجه کې موږ خپل ورته چوندرۍ وایو چوندرۍ چې دا د ماشومانو یا جنوکیانو چې هغه له 10 کلنۍ نه 12 کلنۍ نه 15 کلنۍ نه راټیټ ماشومان وي او لغونه راټیټ وي تر 4 کلنه او هغه چې د لوبې کولو وصل لري یا د دې توان لري چې لوبو کې دیو ترمنځ کېږي هغه کالک وي کنجونو کې نه ځینې وخت د ماشومانو جنو ترمنځ کېږي ځینې وخت سره بیل وي او ځینې وخت سره ګډ وي نو پرځ هغه تر زمون کلیوال دا سره په ټولو کې کېږي دا نو کله سره پیلېږي بیا سره ماشومان راټولېږي ځینې وخت دوه ټیمه کېږي او ځینې وخت سره ځانګړي کېږي هر څوک د ځان لپاره وایي چې زه باید تر څو چوندرو وکړم چوندرو هم تقریبا د موږ په وخت کې چې وه او اوس زه ګورم دا د چوندرو شکل چې ده دغه خانې چې باسي دا تقریبا په 4 شکل ماته معلومه ده یو شکل دایروي ده چې دایروي ده چې په هغو کې ځینې خانې لري چې هغه خانې بیل بیل نومونه لري او درې شکله چې ما طرف یاد ده هغه تقریبا مستطیل ده چې دغه په منځ کې بیا وړې وړې خانې دي لکه یوه چوندرو ده د موږ وخت کې چې به کوله ماشومانو خاص د موږ یو ځای کې وه خو د کلي تر کلي فرق لري ده زه درته وایم چې زه په یوه کلي کې وم خو زه به چې کله بل کلي ته لاړم هلته به بل رقم چوندرو وه یا چوندرۍ وه بل کلي ته به چې زه لاړم هلته به بله وه زه د خپل کلي درته وایم اوس هغه د موږ په ماشومانو کې نشته هغوی اوس بل رقم زده کړې ده په هغه کې به وه دغه چوندرو به چې کله کش کړه نور به یې وخوت وچولانده بیا واچوله سره هر څوک به چې مخکې سو چا به وګټل هغه به بس مخکې پیلاوه تر وپورې چې وسوځېدله نو دې کې بعضې به پولونه هم پکې شته په دېو کې او چې کله به چوندرو پیل سوه اول دا یو شکل خو دا وه چې کله به لوی خط کش کړه داسې د مستطیل په شکل بیا به وړې وړې خانې پکې راوستې نو اوله خانه دویمه خانه تنګلیچ دمی ټوبنګ چرګزه سرخانه سرې ساره دا یو شکل و دا د موږ د کلي شکل و د موږ له کلي نه لاندې بل کلی و د هغو کې وه اوله خانه دویمه خانه دمی تنګلیچ مستانه دیګ سرې ساره بیا چې کله د بل کلي وه نو د هغه بیا چې وه اوله خانه دویمه خانه تنګلیچ دمی لوی ټوب وړکی ټوب او سری ساره یعنی دا خو په دغه کېدای شي په نورو جو کې دا بېلابېل شکلونه ولري دا په دغه لنډ جو کې دغه خبره وه او اوس دا یو دایروي شکل ده دا دایروي شکل دغه له بېلې خانې لري نو هغه هم په دې کلي کې رواج ده په دې کې چې دا تنه یوازې یو تیږه لیشپ ورته وایي لیشپ یا لیشت لیشت هم بعضې ورته وایي لیشپ هم ورته وایي نو دا تیږه کوشش کوي ټول چې دا ښه تیږه وي ګرده تیږه وي او دا داسې تیږه وي چې کله یې ته خانه کې اچې هلته هغه ونرغړي نو دغه لپاره ښه چوسته وي او ښه تیږه وړاندې لاړه سي له دې نه او ځینې خلک یې پښو سره کوي بوټونه په پښو کوي ځینې خلک یې پښې لوڅې کوي نور کوم داسې شکل نه غواړي لوبه چې کله پیل سوه بس وچولانده یې واچوله بس ماشومان سره شروع کوي نور په سایل ولاړ وي پولونه یې نیسي په خانو کې تیږې اچي بیا دا خانې چې دا ګروکۍ کله چې یوه خانه وله دویمه درېیمه څلورمه پنځمه سرې سره ته ورسېدل بیا چې کله تیږه له سرې سره نه راوسته ټولو خانو کې و تنګړیچ چې دلته دوی یو هغه جوړ ده پاول د کچېرې په تنګړیچ کې بند سي نو بیا تنګړیچ خلاصي بیا ته تنګړیچ بند وایي ته به ورځې کچېرې لغې خو نه تیږه راولې او په تنګړیچ کې د لیش په ولوېده ته بیا پاول وي ته سوځېدلی بیا به درېږي تر هغو پورې چې دا ټول خلاصېږي بیا تا ته وا درځي تر هغو پورې ته سرې سارا ته نسې تللی تر هغو پورې چې ته د خپله بندي یا دغه پاول خلاص نه کړې دا تا لیش چې ده په دغه تنګړیچ کې دا یو بندیخانه ده یو محبس ده د لپاره ته به ځې دا به راخلاصوې بیا به تیږه وراچې دا به څنګه راخلاصوې دا به په دې شکل راخلاصوې چې ته به کله راخلاص وې لیش به وراچې که لیش په هغې کې تنګړیچ د وړکی د جایې ګیم نه ډېر په سختۍ ده دا مهم جای هم دا ده دا 2-3 ورو کې کېدای شي تا لیش پکې ونه غورځېږي خو کله پکې ولوېده ته به لیش به هلته چې بیا به ورځي هغه چې د هم تقریبا دونه وړکی تنګ ده چې پښه دې پکې مټ کې جایېږي نو کوشش به کوي چې پښه په څنګ پکې ورږدي او دا د ګوتو له پنجو سره به کوشش کوي چې دا لیش له خانې نه راوباسي چې لیش د له خانې راویست د باندې راغلی ته نو تنګړیچ خلاص وي نور آزاد سوي بیا به ځي بیا به سرې سارا ته ځي بیا به له هغې نه لیش راولي بیا په اوله خانه کې اچي بیا اوله خانه به ته ګروي بیا هغه داسې خط کې کشوي دا خانه د ما ګرو سوه نو که دغې خانې په خط باندې یا په دې کونج باندې تا لیش غورځېږي ته پاول نه ته نه یې سوځېدلی مخکې له دې که چیرې تا په دغه خانه باندې یا خط باندې چېرته تا لیش بیا پښه دې غورځېږي بیا ته سوځېدلی یو کس د ټولې خانې ګروي دا نو بیا دوی مخکې له دې نه یو شا تیښه وي چې کله ما خانې ګرو کړې ته به ما په شا کوې بیا دوی ترمنځ تقریبا داسې یو د 10 مترو په ساحه کې دا ساحې سره ټاکلي زه مثال خبرې یو 4-5 خانې ما ګرو کړې 4-5 سپارکۍ مې واړولې په تا باندې ته به نو بیا ما له دې جنه 15 وارې تر غږې وړې راوړې ماشومان ماشومان
همداسې ماشومان یو ماشوم به بل وړي راوړي سره 4 وارې 15 وارې داسې کسان دي چې دا ټولې خانې ګروي لاس خانې دي لاس وارې به دا ماشومان وړي راوړي او وړونکی بیا هغه کس وي چې هغه بایللی وي چې هغه خانې نه وي ګرو کړي چې هغه سوځېدلی هغه ښه لوبه نه وي کړې هغه بایلونکی